الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه طول حاضرين ومشران وكشران برسني ولا مدني فعلان أديبان وشاعران دي قوم مخوروا مجاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أو يقينا بخشالي زاي دي زاي كي مكتاسو سريو زاي كيغو أو كل نظريات كل دزرون هم كيسي إظهار ما في الضمير فدادا زرسر كولي شو ندي پردیو ویرستا نبل کو مشکل سا دا الله تعالی لوی فضل دی دې ټول ته مبارکي وایي الله تعالی دې نعمتونو نور هم زیات کړي. محترم حکومت خبرو چې د رسنیو ولا نور مدني فعالانو الګر وکړي او د دې ټول موږ مننه کوو او د دوی موږ دا خواهش کوو چې څوک دا ویره او دا کار نه کوي چې زړه کې سوي او دوی دا فکر وکړي چې یو چا په مزاج په طبیعت کې بد ولګي دا د هیڅ کار دوی په ځان کې نه ورکړي هر څه په زړه کې دا زموږ تاسو ګډ ټول دی ګډ وطن مو دی د دې جوړول د دې نظم د دې آبادول دلته د موږ تاسو سپېڅلې عقیده د دې پرمختګ دا موږ تاسو ګډ کار دی د دې کې ګډه همکاري کوو که چا په مزاج بده لګېږي کومه خبره خیر دی د عمومي مسالې په خاطر ویل کوو موږ تاسو ته مننه کوو په ډېر خوشحاله یو چې هر نظرونه شریک کړل او کومه پېښه ترسره شوې وي او د تېرو ورځو کې په هغې باندې اوس هم موږ خپل مسؤلینو ته غږ وکړو خصوصا د رسنیو په اړه چې کومه خبره کوم خبریالان یاد شول هغه به انشاءالله زر تر زر خپل ملګرو سره یو ځای شي او بیا هم کومه ستونزه پېښېدله خو یو یادولې د هغې نه مخته کومه چې دا طبیعي خبره ده تاسو ته تجربه ده تاریخ مو کتلی په دې وطن کې مو ډېر انقلابونه لیدلي دي د خپلو پلرونو نه مو کیسې اورېدلې دا انقلابي وطن دی دلته داسې حکومتونه داسې نظامونه یو ناڅاپي تللي دي راغلي دي داسې پېښې داسې حالات دا طبیعي حالت دی د حالاتو تقاضا ده موږ نهایي کوشش کړی دی چې موږ د دې ولس هوسایۍ ته پام کړی موږ مشرانو په دې باندې ډېر کوشش حتی بشپړ شو موږ د تېرو توکو خوبونه نه دي کړي چې چا ته ضرر ونه رسېږي څوک خفه نه شي د دوی امنیت تامین شي دوی خوندي شي دوی خفه نه شي خو دا یو حکومت لاړ بل حکومت راغلی نو تاسو په دې خپله فکر وکړئ خامخا دا طبیعي ده یو څه ګډوډۍ به وي که چاته څه زیان نقصان خفګان رسېدلی په هغې سره موږ بښنه غواړو د نور اصلاحاتو به په ګډه کوشش کوو دا نظام تاسو همکارۍ ته ضرورت لري دا امریکا او دا څلوېښت هېوادونه چې د دې وطن نه آخر مجبور شول وتلو ته دا یوازې د موږ کار نه و دا د تاسو همکاري وه موږ هم ولس یو ولس زه د ولس برخه یم دا ولس به ټول یو بل ته لاس سره ورکوي نظام سره به همکاري کوو خیر دی په د تېرو وختونو کې ډېر څه تېر شوي وي موږ هم ډېر څه ولیدل خو د خوشحالي تر هغو خفګانونو تر هغو او مشکلاتو ډېره غټه ده هغه خفګانونه چې موږ لیدلي دي تاسو هم لیدلي وي د خوشحالۍ باندې د خدای تعالی شکر ادا کړو او د تاسو نه او د ټولو قومي مشرانو ته تاسو په توسط دا غږ کوو خبره کوو مشران هم پوه کړئ کشران هم پوه کړئ دا د نظام سره تاسو همکاري موږ غواړو همکاري وکړئ ګډوډۍ ته هېڅ حاجت نشته د یوې خاورې د یو کلي د یو وطن خلک یو په ژبه سره پوهېږو یوه عقیده ده خیر دی په ترخان داسې کې یو بل ته ورسره ووایو خو دې ته ضرورت نشته چې موږ دې نه پس وینې توی کړو دې ته ضرورت نشته چې موږ د یو بل خلاف د پردیو په لمسون باندې یو څوک دې ته جګېږي او دغه نظام ړنګولو هڅې کوي یا دلته مشکلات ایجادوي او بیا هم تاسو په دې فکر وکړئ د خوبیانو ته هم وګورئ کومې خوبیانې کومې ښکلاوې کوم ښایستونه او کوم ښه والی چې په دې ورځو کې راغلی دی تاسو د رسنیو ملګري نور خلک رسنۍ تعقیب کوئ آیا په دې تېرو څو ورځو کې په افغانستان کې تاسو په ټول افغانستان کې د کوم جنګ خبره اورېدلی دی آیا دس په لسګونو په شلګونو مړي په سلګونو مړي غږ درته راغلی دی آیا غوښتنه چې د ولسونو وه د موږ وه چې باید وربند نه بلکې ورختم وشي په دې هېواد کې سوله قایمه شي دا اوس ورختم نه دی دا ورختم دی دا موږ تاسو ارزو وه دا راغلې ده دې ته باید په عمیق نظر وګورو د خدای تعالی شکر ادا کړو
د دې نعمت شکر ادا کړو دا نعمت موږ تاسو اوس وپالو د شکر په هغه طریقه سره چې الله تعالی کړی ده او کوم مشکلات چې رسنیو ملګرو شریک کړل د دوی لپاره هم زه دا وایم چې او لکه مخکې مې چې یادوري وکړه دلته هغه ګډوډي یا مشکلات چې څه وجود لري د موږ د مشرانو مشرتابه په حیث د امارت اسلامي اوسنۍ ورځ په ټول تمرکز د هېواد په ټوله په هر کونج کې په منځ کې کابل کې په ښارونو کې هر ځای کې د نظم برابرول کې د وضعیت کنټرول دی چې ولسونه خفه نه شي دوی ته مشکل پېښ نه شي بل مشکل پېښ نه شي یعنې موږ د دې په خاطر باندې په تېرو څو ورځو کې په کابل کې ډېرې ستونزې وې خلک د طالب په نامه راوتلي وو غله راوتلي وو ځینې نور هغه خلک چې پخوا فساد اداري کې راځو د طالب په نامه نه څه استفاده کړې اوس هم د کابل د ولایت مقام قومندان امنیت تاسو امنیت قومندانۍ وګورئ پرون 200 نفر د یو تنظیم د مشر یا د یو قومندان خلکو د طالب په نامه کې 200 موټر تښتولي وو دا ګیر شوي دي نو تاسو هغه کولی شئ هغه وګورئ پوښتنه وکړئ دغسې نور څومره پټ دي په سنګ نوشته کې ملګرو پټک ورته وایي چې د طالب په نامه 200 موټر به د خلکو نه نیولي وي چې وباسلي د کابل نه نو دا طبیعي حالات موږ د حالاتو کنټرول باندې ډېر تمرکز دی چې دا وضعیت نورمال شي کنټرول شي د هغې نه وروسته به انشاءالله د رسنیو لپاره مخکې چې کوم زموږ تشکیلات وو هغه یو بل نوعیت وو اوس یو نظام ته راغلی وو دې لپاره به انشاءالله ټول تشکیلات معین کېږي هره ستونزه چې وي هغه به انشاءالله تاسو سره حل کېږي خپل مسؤل جهتونه به درته معین شي خو د اوسنۍ ورځ کې دا څه زه خواهش کوم که کومه ستونزه مشکل پېښ شوی وي او هغه کې داسې ډېر د زغم نه کوشش وکړئ دلته مسؤلین اوس فلحال درته معین کړو او په اخر کې د هغې سره خپل اوسني ضرورتونه مشکلات تاسو شریکوئ هغه به انشاءالله زر تر زر د حل کوشش کوي تر څو چې نور مسؤلین معلومیږي دلته اداره قایمېږي او تاسو ته بیا هم دا خواهش کوم هر سړی خپل خپلوان لري کور لري مشران لري د قوم مشران لري او د رسنیو د لاره هم دې باندې غږ کوو چې د یوازې په دې کې نه په ټول افغانستان کې د نظام د خلکو سره همکاري وکړئ او دوی سره د زور چلند هېڅ ضرورت نشته خلک تاسو خپل طبیعتونه پېژنئ د انسانیت د افغانانو په خدای تعالی خپل یو غرور ورکړی دی نو هغه خبره چې په خوږه خبره حل کېږي زور ته ضرورت نشته او که خامخا مشرانو کې یو وجدوي یو لاس وترم ټول یو رقم دی خامخا ستونزې پېښ شوي چا به تېزه خبره کړې څوک چا به قدري به شوي وي او خو دا زه وایم دا د حالاتو دغه اوسنۍ کوم تشریح چې ما ورکړه د دغو نتیجه ده انشاءالله زر تر زر به دا حل شي او په ټولو مسؤلینو امنیتي کسانو مجاهدینو باندې زه غږ کوم مسؤلین چې دلته ناست دي هغه دې ته ضرور ورسوي چې مشرتابه له طرفه دا حکم دی چې پرون موږ د هغه کسانو سره هلته په دوستانه فضا کې ناست وو چې یو وخت د دې ادارې مشرتوب کوو هېڅ چا ته دا ضرورت نشته چې دلته د یو څوک بېعزته کړي یو چا باندې لاس پورته کړي ټول په ښه اخلاقو زموږ تاسو عقیده اسلام دی موږ د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم امتیان یو هغه زموږ لپاره اسوه حسنه ده هغه د ابو سفیان رضی الله عنه هغې ته یو امتیاز ورکړو هغه وحشي ته یو امتیاز ورکړو هغه صفوان ته امتیاز ورکړو هغه عکرمه بن ابي جهل ته امتیاز ورکړو هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دښمنان وو دا څومره هر رقم خلک دي دا زما تاسو خواهش دی هر رقم مشکلات پېښ شوي چې زه یې زغملی شم تاسو یې باید وزغمئ که چېرته موږ دا کار ونه کړو موږ د دعیا رښتونې نه ده موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لاره نه یو روان بیا د اسلام نوم ته باید څوک صدمه ونه رسوي ټول مشران کشران باید دې ته متوجه وي دا د مشرتابه حکم دی چې د ښو اخلاقو سره مخ شئ او دغه مسؤلین خلک د ولس چې دلته نور موجود دي دوی نه موږ دا خواهش دی چې موږ پیام دویم خلکو ته ورسوي بیخي نهایي کوشش وکړي ټول مسؤلین دلته درته معلوم دي ګرځي راګرځي او موږ نور مسانې راولو چې مشرانو سره تاسو خپله خبره شریک کړئ او مخامخ ورسره شریک کړئ خپلو ستونزې نمبرونه به درته معین کړئ انشاءالله خو د دې هڅه مه کوئ چې نظام کې ګډوډي راشي دا ما خپل ملګرو ته هم دا خواهش دی او تاسو هم دا خواهش دی ټول موږ تاسو سره وروڼه یو او هغه خواهش چې زموږ تاسو وو هغه ارمان چې موږ تاسو وو چې زموږ په وطن کې پردي نه وي هغه ارمان چې د وزیر اکبر خان وو چې مکناټن یې ویشتلی وو هغه ارمان چې د میر مسجدي وو چې د انګریز خلاف یې مبارزه کړې وه هغه ارمان چې د روس خلاف کوم مجاهدینو مبارزه وکړه هغه ارمان چې د موږ والد مرحوم وو هغه ارمان چې د نورو غازیانو په دې خاوره کې د پردیو د وجود دفاع کولو دپاره یې په خپل سر باندې قربانۍ ورکړې په زرګونو لکونو شهیدان وشول
نن موږ تاسو په خپل ژوند کې داسې نادره پېښې وینو چې په تېر تاریخ کې مثال راته روس یوه امپراتوري وه انګریز بله وه دلته یو جهان یو دنیا یو اتفاق راغلی و 40 نه زیات ملکونه وو دلته د موږ نسلکشۍ اراده وه د موږ هغه عقیده چې وزیر اکبر خان خوښوله چې په خپل وطن کې پردی نه خوښو د موږ هغه عقیده چې میر مسجدي خوښوله زموږ هغه عقیده فکر چې غازي مشک عالم خوښوله زموږ هغه فکر هغه ارمان هغه عقیده چې ایوب خان خوښوله ملالۍ خوښوله دوی غوښتل چې زموږ دا فکر زموږ د افکارو نه زموږ د ذهنیتونو نه وباسي الحمدلله موږ تاسې په یو دوستۍ او د ورورۍ په محور بیا سره یو ځای کړو 20 کاله وینې قربانۍ ورکړې شو وینې په دې وطن کې د خپل فامیل اعظام پکې تللي دي خلک یې داسې نور هم ډېر دي خو دا خوشحالي زموږ تاسو لپاره ډېره غټه ده یو څوک یو په عارضي او په موقتي شیانو نظر لري موږ تاسو باید تېر تاریخ ته وګورو آینده ته وګورو موږ تاسو هغه نسل یو چې راتلونکي نسلونه به زموږ تاسو په دې ویاړ باندې انشاءالله ویاړي چې موږ تاسو په قربانۍ به ویاړي یوه خبره زه کوم چې خلک په دې متوجه شي دنیا خلکو دومره تبلیغات وکړل دومره تبلیغات وکړل منفي ځکه چې میډیا په عموم کې د دښمن او د امریکا او د اروپا د انګریز په لاس کې وه د طالب تصویر یې خلکو ته داسې بد پېښ کړي دا بېادبي د معاف یو وحشي دی یو ځناور دی چې هېڅ نه پوهېږي دا زه خپل یو ځان مثال په توګه درته وایم چې ما په اړه څومره څه درته ویلي وو په اعدام محکوم شوم په 2 محکمو کې په تنهایۍ کې اوسولی په 4 کاله محکمه کې هېڅ داسې تور نه و بلکې زما د بندیتوب نه وروسته چې کومه پېښې شوې هغه هم په ما پسې لیکلې د خلک ذهنیتونه خرابول غوښتل ډېر خلک زه پوهېږم کېدای شي سره مخالفت ولري خو هغه زه په دې پوه یم چې هغه د ناپوهۍ د وجې یو بل چا داسې غلط فکر ورکړی موږ تاسې ورونه یو متوجه به اوسو د دښمن او د خارجیانو د سایسو ته دا وطن موږ نور نه غواړو چې د پردیو جګړو ډګر وګرځي دا وطن به انشاءالله په خپله جوړوو طالب هغه څه نه دی لکه دنیا چې معرفي کړی دی طالب د تاسو ورور دی طالب د تاسو د مشرانو بچی دی په همدې وطن کې ستر شوی دی آیا تاسو اوسه پورې چېرته یو پاکستانی جنرال لیدلی دی په جنګ کې دا تبلیغات چې تاسو د 20 کاله وشول یو ډګروال مو لیدلی دی یو جګړن مو لیدلی دی خو د دې برعکس موږ امریکایان لیدل ولاړ وو لیدل همدا خوست میدانونه لیدلي ډک وو دلته یې چاپې وهلې زما ورور زما ترز زما قربانې شهیدانول په دې موږ ته ټول خبرې خو دنیا کوشش وکړو د خپل ورونه تاسو په سترګو کې بد در معرفي کړي دنیا کوشش وکړو چې یو بد تصویر یې درکړي چې دا نه په حکومتولۍ پوهېږي دا نه په اخلاق پوهېږي دا خبرې د خلکو باید ونه منل شي څه چې په دې وطن کې شوي دي دا هغه مبارزه شوې ده چې اکبر خان کړې ده دا هغه مبارزه شوې ده چې مشک عالم کړې ده دا نن سبا چې تاسو په شعارونو کې په دې بیانونو کې په دې مجلسونو کې په اکبر خان فخر کوئ ولې کوئ نتیجه څه د هغې څه کړي دې تشریح ما تاسو کولی شي د اشرف غني چې د هغې باندې افتخار کوو امریکایانو ته د اکبر خان مډالونه لګول دا د هغې څه کړي وو اکبر خان دا کړي چې مکناټن یې په سر ویشتلی و هغه یو اشغالګر و دغو طالبانو که څه کړي دي د دې ولس بچیان دي همدې هر ولایت کې د دې ولس بچیان دي تاسو وروڼه خپلوان دي دا هغه څه کړي چې د اکبر خان په خوله یې قدم ایښی دی دا زموږ د عقیدې جز دی چې موږ خپله خاوره کله یول به چې اشغال کړو په ټول نرو ښځو باندې جهاد فرض کېږي بل په دنیا کې دا د هر ولس مسلم حق دی تاسو بهتره معلومه ده ولې امریکا په جورج واشنګټن باندې افتخار کوي خو هغه د انګریزانو استقلال ورته واخیستو ولې دا نور ولسونه په خپلو اتلانو باندې جرمنیان روسان په خپل اتلانو باندې افتخار کوي حتی تر دې پورې چې یو کس نوم یې اوس ذهن نه رانه وتلی دی چې